تازه د جمهوریت روغتون څخه ډیر لوی زیری. سلام، وخت مو په خیر. په مکړی د نن ورځې تازه او مهم خبر ته جمهوریت روغتون په عصري طبي وسایلو سمبالیږي. د عامه روغتیا وزارت وایي په کابل کې د جمهوریت روغتون په معیاري توګه رغوي ترڅو په نړیوالو معیارونو د خدمتونو وړاندې کولو ته چمتو شي. دغه وزارت ویان ویلي چې د یاد روغتون د ودانۍ پر بیا رغونې سربیره به د یاد روغتون ټولې تشخیصا او د درملنې څانګې په عصري طبي وسایلو او مسلکي پرسونلو سمبال کړي. نوموړي زیاته کړې چې د دغې چارې ته یې له 3 میلیارډو افغانیو ډیره بودیجه ځانګړې کړې ده چې کاري او سمبالونکې چارې به یې له 6 میاشتو تر 1 کاله دوام وکړي. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ د جمهوریت روغتون د سرطان او همیوډالیز څانګې به د کابل صدري انسینا روغتون ته لیږدول کیږي او نورې برخې به د کابل په علیجنا روغتون کې له همدغو روغتیایي پرسونلونو سره خپل فعالیت ته دوام ورکوي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ، موږ سره کمنټ کې شریک کړئ. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.